الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى پلویو نعمتونو کی یو نعمت داده چی انسان موقع ورکی جون ورکی د دې دپاره چې د الله سبحانه وتعالی عبادت وکړي یا د هغه د دین خدمت وکړي. تقریبا 2 میاشتې دا درسونه ولاړو زما د بیماری د لاسه او د ناروغتیا د لاسه، او الحمدلله ثم الحمدلله چې الله سبحانه وتعالی بیا ماله یو پیر موقع راکړه د ملګرو سره د ناستې او د الله د دین د خبرې کولو، او تاسو له بیا موقع درکړه د دې درسونو د اورېدو او په دې کې د شرکت کولو. یو حدیث کی راضی متفق علیہ حدیث تے صحیح بخاری و صحیح مسلم کی دے دا ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی لا يتمنى احدكم الموت، پتاسو کی دیو سڑے دا مرگ ارمان نکی ولی وإما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب. کدا خسړی نو دا ژوند د دپاره ښه دی، نیک اعمال به ښه ډېر کړي، او که دی بد عملی ګناهګاري نو توبه به وباسي. هر طرف ته د مؤمن د پاره په دې ژوند کې خیر شته. ځکه یو حدیث کې دام راځي چې خوش قسمت مسلمان هغه دی من طال عمره وحسن عمله، چې الله ورله اوږد ژوند ورکړي او ښایسته عمل کوي. په دې شرط چې ښایسته عمل کوي نو دی خوش قسمت مسلمان دی. په دې شکر دی چې الله سبحانه وتعالی بیا په دې ژوند کې دا موقع راکړه د دې دین د ښوو مسلمانانو ته، او الله سبحانه وتعالی د مرګه پورې مال توفیق راکړي د دین او د مسلمانانو د خدمت کولو، او موږ ټولو ته د الله سبحانه وتعالی د مرګه پورې توفیق راکړي په داسې قسمه مجلسونو کې د ناستې. دویمه خبره دا ده په دې 2 میاشتو کې دا اندازه ما ولګوله او دې نتیجې ته ورسېدم چې ژوند بغیر د دین بیانولو نه او ژوند بغیر د دین د زده کولو نه هیڅ هم نه دی. او زه حیران یم هغه خلکو ته چې د الله د دین نه لرې دي چې دوی دا ژوند ګوره څنګه تېروي، څنګه په دوی باندې وخت پاس کېږي او دوی د الله او د الله د پیغمبر خبره وانه اوري، څنګه دوی باندې دا وخت پاس کېږي. ما خو چې کومه تجربه وشوه نو لنډه دا لکه د مړي او د ژوندي مثال دی. یو سړی د الله د دین سره تعلق ساتي داسې چې زده کوي یې بیانوي دا ژوندی دی،
او چې دا نعمت ورسره نه وي نو دا سړی مړ لی مړ دا ژوند کې یو تیاره راغلی وه ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم په دې خبره یو تیاره او سستی او انسان د دین چې نه اوري نو دا زړه رو رو د انسان مړ کېږي رو رو ترې د ژوند ختمېږي دیندارۍ کې به د هغه جذبه نه وي هغه شوق نه وي هغه خوند پکې نه وي ته چې پټیله او فصل له اوبه ورکې نو خو ژوندی دی که نه او چې دا اوبه دې بندې کړې و ژوند دې وله ختم کو دغه شان زمونږ د روح غذا چې کومه یو غذا دا ده د موت چې خورو او سکو د هغې د لاسه مونږ بدن کې هغه ژوند دی که چېرته ته په ځان باندې دا خوراک بند کړي رو رو به کمزوری کېږي او کېدی شي ختم پکې هم شي دغه شان د روح هم یو غذا ده او هغه غذا د الله خبرې اورېده او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې اورېده دا د روح غذا ده چې دا غذا دې کله بنده کړه نو روح به دې بیا مړ کېږي بدن هغه حقیقي ژوند به دې بیا ختمېږي او دا احساس به تاسو ته هم شوی چې دا درسونه کله نو ژوند څنګه و خصوصا هغه ملګري دې نه ښه خبر دي چې هغه د دې درسونو سره عادت شي او دې سره ژوند تېروي اوس ته دا کس نه تپوس کوي چې هغه غریب چېرته درس نه پېژني او نه پکې ناست دی دا خو بس لګیا دی په خپل ژوند کې هغې ته ژوند وایي اوس د هغه ملګرو خبره کومه کوم چې عادت شوي دي د دې قرآن او حدیث د بیانونو سره الله سبحانه وتعالی دې چېرته موږ نه محرومه کوي د قرآن او د حدیث د بیانونو نه الله سبحانه وتعالی د همیشه زمونږ تړون هغه د قرآن او حدیث سره ساتي دریم او اهمه خبره چې په هغې باندې به زه انشاءالله مختصر یو څو خبرې کوم اگر که د جمعې په ورځ زمونږ درس د سیرت وي او دا سلسله د درسونو دا په هغه زوړ ترتیب باندې به انشاءالله د را روان درس نه شروع کېږي دا اولنی درس ملګرو دپاره یو نصیحت او د ملګرو دپاره د زړه د کومې نه او د اخلاص نه ډکې یو څو خبرې زه په دې خوشحاله شوم د ملګرو د جوش او جذبه چې څنګه اعلان نشر شو نو ملګري هر ځای کې خوشحاله شو که هغه په سعودي کې دي او که هغه د سعودي عرب نه بهر دي اکثرو ملګرو د خوشحالۍ اظهار وکړو چې الله سبحانه وتعالی بیا موقع راکړه د درس او د بیان د اورېدو زه په دې خوشحاله شوم چې ملګرو کې او زموږ په پښتنو کې الحمدلله یو جذبه شتي د دین سره هغه محبت هغه شتي اگر که د حالاتو د لاسه کله نه کله دا محبت کم شي او کله دا محبت ډیر شي نصیحت هغه دا دی ما په دې څو ورځو کې یو څو بیماریانو سره مخ وم او الحمدلله الله هغه ټولې بیماریانې مانه ختمې کړې او روغ صحت یې راکړو 3-4 بیماریانې خو ما یو خبرې ته سوچ وکړو په هغه وخت کې چې کله د اپریشن کمرې ته دننه کړم او هغې کې نشه راکوله او د نشي مثال لکه مرګ او ډیر خلک بیا د دې نه نه دي راپاڅېدلي په دغه نشه کې تساوزي دا نشه او مرګ که دې ته موږ ورور او خور ووایو نو دا به څه ډېره لرې نه وي یا مشر ورور او کشر ورته ووایو نو دا به هم څه لرې نه وي دا نشې چې کله ماله راکوله
نو ډاکټر صاحب ته ما ووایي چې ما ته به اول وایې چې تا له موږ نشه درکوو چې زه ورته تیار یم د هغې د راکولو نه یو 2-3 منټه مخکې په دې طلایي کې او په دغه کټ کې ما د ژوند دا ریل او دا سلسله ټوله شاته بوتله مختصر نظر مې او سوچ مې د خپل هغه ژوند په باره کې وکړو چې د کومې ورځې نه زه بالغ شوی یم د اوسه پورې ما د الله دپاره څه کړي دي بلکل مې ځان تیار کړو ځکه چې په دې څه یقین او څه بروسه ده بیا راپاسم او که نه راپاسم خو په دې 2-3 منټه کې ما په خپل ژوند باندې یو سرسري نظر واچو او خصوصا په هغه خبرو باندې چې کومې زما نه نافرمانیانې شوي د الله په باره کې هغه خبرې مې رامخې ته کړې او د الله سره ملاقات مې رامخې ته کړو او بیا مې په زړه کې ده ووې چې یا الله که ستا خواته درغلمه یو کمزوری او ګناهګار بنده به ستا خواله درځي نو رحم پرې وکړي او یا الله که پاتې شومه نو بیا مې په ژوند کې برکت واچوي او د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کولو توفیق راله بیا راکړي بیا د هغې نه به د هغوی نشره کړې زه نه یم پوه شوی نشې نه بعد چې کله زه هوش کې رالم هسې سوچ مې دې ته لاړ او ملګرو ته مې وویم چې زموږ دا ژوند دا څه ژوند دی دا هسې یو ټوغ او ګپ دی یوه نشه او بیا دا یقین نشته چې زه به راپاسم او که راپا به نه سم ډاکټر رانه دستخط واخلي غټ ډاکټر چې په دنیا کې راوله وایي ډاکټر صاحب ما له ګارنټي راکړه چې زه به بیا راپاسم وایي دې ګارنټي مونږ چاله نه ورکوو ښه باقاعده په پاڼه باندې دستخط اخلي که مړ شو نو اسپتال او د اسپتال اداره او ډاکټران د ده ذموار نه دي دا څه ژوند شو چې ډاکټر ماله د ګینټې د یوې نیمې ګینټې ماله ګارنټي نشي راکولی چې زه به بیا راپاسمه تاسو ماته ده ووایه دا څه ژوند شو دا څه ژوند دی دا خو هسې یو لوبه ده څنګه چې رب العالمین ورته لوبه ویلې ده لهو ولعب او د دنیا دا ژوند څنګه چې ورته الله سبحانه وتعالی د دوکې سامان ویلی دی نو د الله د دې خوږ کلام نظر شم او قربان شم څنګه تعبیر یې کړی دی وایي دا متاع الغرور دی د دوکې سامان دی څه وایي الله سبحانه وتعالی په سورة العمران کې كل نفس ذائقة الموت هر نفس به د دې مرګ دا خوند سکي دا خو د الله سبحانه وتعالی حتمي فیصله ده او موږ پرېږدو مسلمانان کافران هم مني کافران هم دا خبره مني چې هر انسان باندې به مرګ راځي او غټه خبره بیا دا ده زموږ دپاره د مؤمنانو ایمان او عقیده بیا دا ده وإنما توفون أجوركم يوم القيامة او ستاسو د دې اعمالو بدله به بیا تاسو ته د قیامت په ورځ میلاویږي دا د سوچ خبره ده په دې خبره ختمه نه شوه چې کل نفس ذائقة الموت او که په دې خبره ختمېدی کل نفس ذائقة الموت بیا به ډېرو د مرګ ارمانونه کړی وی او ځان به یې وجلی وی تنګ شوي د ژوند نه د غریبۍ نه د فقر نه د مسلو نه تماچې به یې راغستې او سر به یې ایښودی او ګړز به یې تېویستی خبره به ختمه شوې خو نه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة بیا بدلی د اعمالو هغه به تا ته د دې مرګ نه بعد د قیامت په ورځ میلاویږي فمن زحزح عن النار وادخل الجنه نو څوک چې د جهنم نه واوړېدو او ننوتو جنت ته دې ته ګوره سوچ کوئ دې خبرې ته الله دا ونه وي چې څوک جنت ته ننوتو دا خبره ډایرک وکړه نه څه وایي
فمن زحزح عن النار نسوک چی واوریدو د جهنم نا و ادخل الجنة و جنت تنناوت پا دی که دیر یو فائدہ ناشنا فائدہ غدا دا پا دی سی ویلی دی زکر چی جنت تبال لار نشتی جنت چی کمالار تلی دا پا جهنم لپاسا تلی دا فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة نو پا دی جهنم چی تیر شوی نو جنت تبدن نزی بلا لار نشتی دا غیو لار دی و ادخل الجنة فقد فاز دی سلی وگٹلا و دا گٹا دا سناشنا گٹا دا بیا اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر کرد دید پر میں دا آیت تستوی اللہ سوی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ او ندے جوند دنیا مگر ددو کے سامان دے ندے جوند دنیا مگر یو دوکا دا یو لوبا دا چیو سڑے دخپل جوند گینٹا خوگٹ خبر ہے منٹ گرنٹی چارا نیشور کولے نو دا جوند خود دوکا شونا منگزان پا زور دوکا کڑے سکے لگے کور جوڑو ما او سکے لگا زخو مال جمع کوم او سکے او زد جیدادون علما او سکے او زد دا کاروبار شتاٹوم او زد دا کوم او زب بیا دا کوم او عجیبه داره چی بیا دا داوی چی دا نن 60 کالا بعد بیا دای او 50 کالا بعد بیا دای دا دیر ساده سڑے او دا دا پا دی دماغو باندی او پا دی عقل باندی افسوس انسان لورش چی پا دی جون کی هم دی اسلی دوم رکدوک دو امیدون لاشتی ذکر دا خبر یاد ساتی و دا نصیحت یاد ساتی مخی دا دینا چی دا مرگ راشی و دا دوکی دا جون او دا لوبی او دا توغا چی کم روانه چی دا ختمش گورو لوبو تا اللہ بدیوی دا لحون و لعب ما شمانان بتاسو خیل کری لوبی کئی روزی طول یوزیش دا خطونا کورونه جوړه او لوخي جوړه یو شی بل شي یو ته مور بلا راوازو کی راځي کور ته ما خام ته نږدې دوی د غار سره لته ورکی او نه نوځي کورونو ته زموږ د جونم د قشانته خلوب شو کنه وی لوبه کوله څه وخت پورې एकदम په आवाज وشو راځي کور ته د نغار سره ختم کړ د شان زما استاد جون نه دا کوم کورونه چې موږ جوړو دا ماغه شان کورونه کوم چې مشومنان د خټونه جوړي او دا چې موږ کوو دا ماغه لوبي کوم چې مشومنان کوي د خټونه یو شی جوړي بل شی به اخره کې وران کی یا د دې دې مثال والا د جون بل خسته مثال ولا درکم لکه سړی د دریا په غاړه باندې لیکل کوي او نقشه وباسي اسی ټیم پاس کوي روان شي لاړ شي سوخ بعد د اوبو د چپره شي هر سوله ختم کی دغه شان د ژوند دی کله به د اوبو چپه راځي او د ژوند به ختمیږي د دې اثبات نه لکي دا حدیث یاد ساتي او ناشنا حدیث ته په سنن ترمذی کې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی وی بادروا بالاعمال 7 دو خبرونه مخکې او دو قسم حالات راتلونه مخکې نیک اعمالو کوي د نصیحت یاد ساتي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه د خپل ځان نه نیم لګیا دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره ده وی دو قسم حالات راتلونه مخکې نیک اعمالو کوي و خبرې دي چې درالی بیا نشي کولی او وسی کولی شي او خبرې کمی دي یادې کوي هل تنتظرون الا فقرا منسیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو چې دا نیک اعمال نه کوئ او دا دینداري نه کوئ او عبادتونو کې شوق نشتی نو ستاسو څه خیال تاسو ګوره هغه غریبۍ ته په انتظار یې چې د انسان هر شی هیر کړي په دغه غریبۍ کې به څه کېږي
نه کېږي. یو دا خبره شو. د غریبۍ د راتلو نه مخکې هغه غریبي چې د انسان نه هر څه هیر کړي او بس دغه سوچي چې څنګه به ما ته د یوه نوڼۍ میلاویږي چې زه یې وخورمه. د دې حالاتو راتلو نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا دینداري وکئ، دا نیک اعمال وکئ. وایي دویم او غینا مطغیه، تاسو ګوره په انتظار ناسي هغه مالدارۍ ته چې په انسان کې سرکشي پیدا کړي او انسان د حد نه واوړي، نو بیا به دینداري وکړي. خیال م کړی ده اکثر چې ډېر دیندار ډېر مالدار وي نو دی بېدینه. دې ته خیال دی که نه دی؟ دی چې دا بېدینه شوی دا د دې ډېرې مالدارۍ د لاسه. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. الله وایي انسان کې سرکشي پیدا کېږي چې کله ځان کې مالداري ویني. د مالداري لږ خلک دي د الله نیکان بندګان دي چې د مالدارۍ کې نه ګډوډ کېږي. نور داسې ډېر دي چې هغه د دې مالدارۍ د لاسه سرکشه شي، مالدارۍ د لاسه جومات ته نه ځي، مالدارۍ د لاسه دینداري او د دین نه ځان لرې ساتي. دا دوه شوې. درېیمه او مرضا مفسده، او یا که تاسو د هغه بیمارۍ په انتظار کې یې چې هغه د انسان د جسم ختم کړي ټول. که دې ته په انتظار ناسي چې بیماري به راباندې راشي او بیا به د الله بندګي وکړو، نو بیماریانو کې خو د الله بندګي نه کېږي. چې ستا هډوکي کار پرېږدي، ستا بدن کمزوری شي، په تا بیماري راشي، داسې بیماري چې په کټ کې دي سملی، په تولۍ کې دي، هغې د لاسه خلک ورواچوي، نو ته به بیا د څه شي دینداري وکړي. درې خبرې شوې. څلورمه او هرما مفنده، یا خو تاسو د هغه بوډاوالي په انتظار یې چې د انسان دماغ پکې ګډوډ شي چې بیا به دینداري کوو. نو په هغه وخت کې بیا څوک چې دینداري کولی شي؟ هېڅ نشي کولی. چې بوډای شي او هډوکي کمزوري شي او نظر یې ختم شي او بیا داسې عمر ته پکې ورسي او الله دې ته موږ ساتي چې د انسان دماغ ګډوډ شي، نو هغه بیا پیژني نه چې الله څوک دی، د الله پیغمبر څوک دی، نو هغه به څه په دین باندې عمل وکړي. څو خبرې شوې؟ څلور. پنځمه او موتا مجهزه، یا خو تاسو په انتظار یې د مرګ ته ناستئ چې د مرګ اواز وشي، بیا به د الله عبادت شروع کړم. مرګ نه بعد څنګه د الله عبادت کوي؟ دا خو د یو حقیقت دی سبحان الله په دې حدیث کې ناشنا. موږ دې مرګ ته په انتظار یو. لکه شروع کړه د الله د دینداري، شروع کړه د عبادت، شروع کړه د اعمال. نه لږ صبر لږ صبر، نو لږ صبر لږ صبر، خو مطلب دا شو چې دی په انتظار ناست دی، نو دغې ته چې مرګ راشي د مرګ خو څه پته نه لګي. څو خبرې شوې؟ پنځه. نو شپږمه او دجال. تاسو ګوره دجال ته په انتظار ناستئ چې دجال د فتنه راشي، بیا به زه دینداري کومه، نو فشر غایب ينتظر. دا خو لوی شر دی چې تاسو په انتظار کې ناستئ. وما او الساعه، یا خو ناستئ په دې انتظار کې چې کله قیامت راشي بیا به په دین باندې عمل شروع کړو. قیامت ته په انتظار یې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم واوره والساعة ادهى وامر. نو د قیامت خبره خو به ډېره ترخه ده او خو ډېره زوروره ده، هغې خو به څوک عمل نشي کولی. نصیحت دی تاسو ته چې دا اووه خبرې تاسو په دې حدیث کې واورېدې، د دې د راتلو نه مخکې په دې اووه کې چې هره خبره راشي د هغې نه مخکې د موقع او د فرصت د یو غنیمت وګڼئ. کوشش شروع کوي د نن نه. کومه کوتاهي چې ستا په اعمالو کې ده، هغه کوتاهي چې ته د نن نه ختمه کړي.
زمونږ د ژوند یو ناشنا مثال پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی یو حدیث کې. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې شته. تاسو ته به یاد وي د بخاري په دوره کې مونږ ویلی مو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په باره کې وایي چې خط النبي صلی الله علیه وسلم خطا مربعا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناستو دی ملګرو سره نو چې کرښه یې ووهله نو څلور ګوټې یو ډبی یې جوړ کړو. وخط خطا في الوسط خارجا منه، او یو کرښه په دې ډبي کې راښکو دی چې بهر ته ووته د هغې نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه معلم او هغه استاذ چې د ده په شان استاذ نه راغلی دی دنیا ته او نه به راشي، او نه به تا څوک په مسله داسې پوه کړي لکه څنګه چې به دې انسان پوه کول. نو ګوره اوس دا موږ پوه کوي نو څنګه ناشنا طریقه ده چې یو ډبی جوړ کړو څلور ګوټې، بیا په هغې په دې منځ کې یو کرښه ووهله، خو هغه کرښه د دې ډبي نه څه شوه بهر ته ووته. وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. بیا دا په دې منځ کې چې دا کومه کرښه ده ډبي په دې منځ کې د دې غاړو ته وړې وړې کرښې ووهلې او بیا یې وویل هذا الانسان، دا انسان دی. کم یو په دې منځ کې چې دی. وهذا اجله محيطا به، او دا ډبی چې کوم څلور ګوټې تاو شوی دی دا څلور کرښې، نو دا د هغه ژوند دی چې د ده نه ګیر چاپېره بس د دې نه دی وتی نه شي. محدود ژوند دی، یو کرښه ده هغې پورې چې موت ته ورسو نو ژوند څه شو ختم شو. وهذا الذي هو خارج امله. سبحان الله. او د ډبي نه چې دا کومه کرښه وتې نو دا د انسان امیدونه دي، امیدونه د ژوند نه څه دي بهر ځي. نه پوره کېدونکي ارمانونه دي او نه پوره کېدونکې امید دی چې هغه د ډبي نه بهر ته راوتي دي. وهذه الخطط الصغار الاعراض، دا وړې وړې کرښې چې دي دا هغه مصیبتونه دي او قسمه قسم حالات دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا. کله دې نه بچ شي دی راګیر کړي، دې نه بچ شي دی راګیر کړي. د انسان دا ژوند ټول روان دي چې په مصیبتونو کې دی او په قسمه قسم حالاتو کې دی. دا هغه ژوند دی زما او ستا. په دې کې امیدونه زما او ستا هغه د دې ژوند نه هم زیات دي. دا امیدونه د ارمانونه لږ کم کوي او سوچ او خپل نظر هغه په آخرت باندې ساتئ. یو حدیث کې دا راځي عبدالله بن عمر رضی الله عنهما وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، ډېر ناشنا حدیث دی. ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبيه، وإذا ولالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی او زما په دې اوږو یې لاسونه کېښودو او یې ما ته وی کن فی الدنیا کانک غریب. عبدالله وی په دنیا کې داسې ژوند تېروه لکه یو ناشنا انسان چې او عابر سبیل او یا تېرېدونکی د لارې. دې دوو کې دا خبره ده دا تېرېدونکی په لاره او ناشنا په یو علاقه کې، په دې دواړو کې دا خبره ده چې دوی د دغه ځي سره زړه نه لګي کوم ځای کې چې اوس یو سړی د نوي ښار ته او علاقې ته بوت، هلته د هغه زړه نه لګي که دا ښار هر څنګه او د سعودي عرب دی. دا ملک د نعمتونو په لحاظ او د وسایلو په لحاظ زمونږ د ملک نه په څو چنده غوره دی. هر قسم نعمت
هغه الله دې خلکو له ورکړی ده. بیا هم دلته به یو سړی ناست او د خپل کلي او د هغه ځای ارمانونه به کوي. ولې ځکه چې دلته ځای ناشنا دی، زړه یې نه لګي دې ځای سره. یا مسافر شو که نه وایي ته ورته دا کار داسې وکړه بړه باسې ته هم سبا شو. دا دوه خبرې پکې دي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر ته دا دوه خبرې رایادې کړې چې په دنیا کې داسې ژوند تېروه چې ته ناشنا یې، یا داسې لکه ته چې مسافر یې د دنیا سره زړه مه لګوه. کن فی الدنیا کأنک غریب. نو وکان ابن عمر یقول، عبدالله بن عمر به بیا دا خبره کوله، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، چې ماښام د باندې راشي نو د سحر انتظار مه کوه. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، او چې سحر شي نو د ماښام انتظار مه کوه. ناشنا خلک زه کله وایم چې که دغه خلک نن سبا ویو د دا نصیحت یې چې کړی دی چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه، او ما ورته ویلی چې موږ سره خو هغه دي چې سحر شي نو 20 کاله بعد یو ترتیب جوړوي چې 20 کاله بعد به زما د نوسي د کړوسي د زامن به څه کوي، او هغه تا ته ووایي چې سحر شي د ماښام انتظار مه کوه ځکه چې پته نه لګي، او چې ماښام شو نو انتظار د سحر مه کوه. او دا به وي وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. او دا روغ بدن چې دی د دې نه فایده واخله مخکې د دې نه چې مرض د باندې راشي، او د دې ژوند نه دې فایده واخله مخکې د دې نه چې مرګ راشي. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی، ټولو ملګرو ته، چې د هغه مرګ د راتلو نه مخکې د خپل ځان دپاره څه وکړئ. ورب الکعبه دا ښځه تا پسې که ډېره زیاته خفه شي که نه نو دغه عدت ته ورځې دي در پسې خفه شي، د 4 میاشتو 10 ورځې کې مړه کال ووایه ځه تا اوسه ډېر زیات ښه کړي دی او په تا ډېره مهینه ده کال، بیا به ته هېر شي او کېدای شي بل واده وکړي او قصه ختمه شو. دا بچي ډېر زیات ورته یاد دي، ډېر د باندې مهینې میاشت به ورته یاد دي، وایي دوی قصه هم ختمه شوه. دا ملګري به دې څو ورځې یاد دي. غریب هغه غریب دی او فقیر هغه فقیر دی چې ژوند تیر کي د دې خلکو دپاره ټول هر څه د دوی سوچ او د دوی سوچ او د ځان دپاره څه ونه کړي، او په ده باندې مرګ راشي او دا هر څه ترې پاتې شي او دی بیا ارمانونه کوي چېرې ارمان دا مې کړی او ارمان دا مې کړی. د دې خبرې کولو نه مخکې چې د مرګ نه مخکې نیک اعمال وکړئ، د الله سبحانه وتعالی دې نصیحت ته واوره چې د دې نصیحت نه مخکې څه خبره کوي. په سورة المنافقون کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. ای ایمان والو غافل دی نکی ستاسو مالونه او ستاسو بچی تاسو لرا د الله د دین نه. علم دی ګوره هغه مالونه او بچي یاد کړو. د دغه بچو دپاره خلک لګي سحر شي او ماښام شي او سحر شي او ماښام یو قصه ده، مزدوري ده او مزدوري ده، مزدوري ده او مزدوري ده. او دې ته سوچ نه چې زه به مړ کېږم هلته به حساب ما سره زما د اعمالو کېږي او د غریب د ځان سره هېڅ هم نه جمع کړي. بس دې ته خوشحاله تنخوا ډېره شوه او کمه شوه، روپۍ دې ته وخته او ریال دغې ته راکوي شو، ریال داسې شو، ډالر دا شو، ټول ژوند یې په دې کې دی. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. او چا چې دا کار وکړو الله یقینا د تاوانیان دي. کم کار چې یو سړی د بچو په باره کې دومره مصروفه شي او په مال کې دومره مصروفه شي چې آخرت او دین ته څه شي هغه ته هېر شي. رب العالمین مخکې څه وایي دا نصیحت دی چې اعمال وکئ. ګوره د اعمالو کولو نه مخکې دا ووایي مال او بچي دې تاسو غافله نه کړي،
دې کې اشاره ده دې ته که ته پې پوهېږي چې انسانه هغه شی چې انسان غافله کوي د الله نه او د نیکو اعمالو نه یې بندوي هغه دا بچي دي او دا مال دی او دا ښځې زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ښځې بچي اولاد زامن او دا سره زر او سپین زر دا انسان بندی نیک اعمالو کې رکاوټ دا راولي انسان د دې د لاسه کمزوری کېږي د هغه دینداري او د هغه دین هغه د دې د لاسه کمزوری کېږي اوس نصیحت ته الله سبحانه وتعالی څه دی هغه واوره وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت اوله کوي د هغه مال نه چې کوم درکړی دی الله تاسو ته مخکې د دې نه چې مرګ راشي دا زما نصیحت تاسو ته چې د مرګ نه راتلو نه مخکې موت له پکار دی چې څه وکړو نو بیا به څه چلوې فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب يلا كلك تيم درا کړی وی نو لږ دې وروسته کړی وی ولې د پیسو حساب کتاب ته د پاتې دی که نه هغه د پټي هغه مسله منځ کې پاتې شوې وه که هغه پوره کړې که نه د بچو ودونه کې که نه بل واده کې په خپله څه کې څه وایي فأصدق وأكن من الصالحين یالله چې ستا په لار کې مال ولګوم او شم به د نیکانو نه د دې وخت د راتلو نه مخکې نیکان شي ګورې چې بیا ته دا ووایي چې واکن من الصالحین او زه به شم د نیکانو نه نو شه د نیکانو نه اوس شه د صالحینو نه ځکه چې دا ټینګ خدا خبره نه قبلېږي رب العالمین به خپله فیصله مورئ څه وایي ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها او دا خو الله وایي کېدی نه شي چې د یو نفس وخت دې پوره شي نیټه دې پوره شي او الله دې دا نیټه لیټ کړي نه دا نه واپس کېږي او نه لیټ کېږي لازم به په دغه وخت باندې ځي او بل ځای کې الله څه وایي په سورة المؤمنون کې ډېر ناشنا ایتونه دي زه ته دا ایتونه وایم خو د دې سره به د دې ایتونو سره ژوند تېر کړئ لږ ساعت لا د زړه د کومې نه یې واورئ او د زړه په غوږونو یې واورئ حتى إذا جاء أحدهم الموت تر دې چې راشي دوی کې یو تن ته مرګ راغی مرګ دغه مبارک زما خبر روانه چې موږ ناشو انتظار کوو هغه وو خبرو کې یوه کومه وه مرګ او موتا مجهزه تاسو ګوره انتظار د مرګ کوئ که نو د مرګ بیا واوره حتی اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي دوی کې یو تن ته مرګ بیا چغې وایي چغې څه دي قال رب ارجعون یا الله ما واپس که لږ دی دنیا ته مې واپس که لږ دی ژوند ته مې واپس که کیسه لعلی اعمل صالحا لږ نیک اعمال کوم وایي نو خو اوس یې وکړه که نه اوس دا موقع ده موته نیک اعمال کولی شو موته الله ته نږدې کېدی شو رب العالمین ورته فیصله واورې خو سمه مضبوطه فیصله که نه کلا هیڅ چېرې نشي کېدی هیڅ چېرې نشي کېدی ښه نو د دا خبره الله وایي انها کلمة هو قائلها دا خو یو خبره هو هغه وکړه نو دا خو لازم نه دی چې یو سړی به خبره کوي جو د ده دا خبره به پوره کېږي نه دا خو د هغې ورمان راښکاری کو الله ته ووایي الله لږ مې واپس کې نه دی دنیا ته الله ورته نه نه واپس کېدلی چې خبره ختمه شو خو نو دې نه اخوا څه دي یا الله ته چې دې نه را واپس کړې نو اخوا څه دي ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون الله وایي صبر وکړه د برزخ ژوند به تېری وس
دا ډېر غټ ژوند دی. زمونږ دا سوچ دی چې که موږ مړه شو ژوند ختم شو. زه وایم موږ که مړه شو معمولي خبرې ختمې شوې او غټې شروع شوې. برزخ د ژوند رب العالمین بې دې ایتونو کې مخکې ډېر ناشنا خبرې کړي چې د انسان د زړه را ژوندی کوي. ووایم یې درته چې دا زړونه زموږ را ژوندي شي د ډېرو ورځو نه نصیحت تاسو اورېدلی او نه ما اورېدلی. چېرته که د جمعې خطبه مو اورېدلي یا یو درس نه مو اورېدلی هغه به وي، خو سلسله وار او روزانه دا سلسله ختمه شوې وه د څه وخته پورې. داسې وه که نه چې دا زړونه زموږ را ژوندي شي. الله څه وایي؟ فإذا نفخ في الصور، چې کله پوکې وکړی شو په شپېلۍ کې، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله وایي نه به بیا د دوی په منځ کې نسبونه او نه به د یو بل نه د نسبونو تپوس کوي. د یو بل نه تپوسونو موقع به کوم نشي، ځکه چې ټول به مصروف وي په خپله مسله کې، په خپلو حالاتو کې. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هر انسان به په هغه ورځ په خپل یو کار کې مصروف وي، په خپله خبره کې به مصروف وي چې زما سره به څه کېږي. واوره ده فمن ثقلت موازینو، نو د چا چې تلې درنې شوې په نیکیانو سره، فاولئک هم المفلحون. الله وایي همدغه کسان کامیاب دي. په نیکیانو سره تلې درنې کې خپلې د الله بندګانو، څنګه چې تاسو د جیب درنولو کوشش کوئ او د بینک بیلنس درنوئ، خپلې د نیکیانو تلې درنې کوي، دا کامیاب دی. الله دې پکې موږ شمار کړي. ومن خفت موازینو، او د چا چې تلې سپکې شوې، نیک اعمال پکې نو، د نیکیانو هغه تلې څه شوې، هغه سپکې شوې. فاولئک الذین خسروا انفسهم، دې خلکو ځان په ډېر غټ تاوان کې واچو، او تاوان خو غټ تاوان دی ځکه چې الله وایي فی جهنم خالدون، ځان یې همیشه دپاره جهنم ته ورسو. نور بل څه تاوان دی؟ فی جهنم خالدون، جهنم ته یو سړی د همیشه دپاره ورسي. او بیا واوره ده تلفح وجوههم النار، را رسي به اور د دوی دې مخونو ته، وهم فیها کالحون، دوی پکې پراته پړ بخي سکروټي به دې جوړ شي. الله به ورته څه وایي؟ الم تکن آیاتي تتلى علیکم، ولې نه لوستلی کېدل به آیتونه زما په تاسو؟ ولې دا آیتونه تاسو نه دي اورېدلي؟ تاسو ته به نصیحتونه نه کېدو چې واورئ د الله خبره، واورئ د پیغمبر د تاسو ته نه ده شوي؟ دوی به ورته څه وایي؟ حقیقت به ووایي نو، ځکه چې بل څه خو هلته چلیږي نه. ربنا غلبت علينا شقوتنا، یا الله نور سنو خو بس بدبختی راغلی وه نو څه وه؟ بدبختی وه. یاده کوي دا خبره، جهنمیان به دا خبره کوي یا الله نور سنو خو بدبختی وه چې موږ د دې دین نه لري وو. دا بدبختی ده. ګورئ ها، که ته په درس کې نشي کېناستی که نه خوشحالېږه مه. ته ډېر بدبخت یې چې درسونه الله لرې ساتلی، ته ډېر بدبخت یې چې د مونځ او دس نه الله لرې ساتلی، ته بدبخت یې چې الله د عباداتو نه او د علم د طلب کولو نه او د صدقاتو نه او د روجو نه او د جهادونو نه او د دې هر څه نه الله لرې ساتلی، ته بدبخت یې. داسې د خوشحالۍ خبرې نه. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ومنګه ګمراهان دا ومنل، خو په دې ځای کې ومنله چې هلته منل فایده نه ورکوي. یو مطالبه به وکړي، ربنا اخرجنا منها، یا الله منګه وباسه د دې اور نه، فإن عدنا فإنا ظالمون، کم بیا راواپس شو دې بدیانو ته
او ستا نافرماني ته یا الله بیا به موږ ظالمان یو. الله ورته وایي اخسئوا فیها ولا تکلموا، کورې شئ. دومره سخت خطاب د رب العالمین د طرف، هغه مهربان رب چې هغه به موږ باندې د میاندو نم زیات په موږ مین دی، او هغه دومره سخت خطاب به کوي اخسئوا فیها ولا تکلموا انه کان فریق من عبادی. واورېده وی و یو ټولګی زما په بندګانو کې الله وایي یقولون هغوی به وی ربنا آمنا، یا الله موږ ایمان راوړی، فاغفر لنا موږ وبخه، وارحمنا په موږ رحم وکړه. تاسو یې څه چل وکړو فاتخذتموهم سخریا، تاسو به ټوغې کولې په هغه نیکانو پورې، حتی انسوکم ذکري، په دې ټوغو کې دومره ورننوتئ چې زما هغه دین د نه هېر شو. وکنتم منهم تضحکون، خندل به م په هغوی پورې، مذاق به م کوو. خیال دی وایي پلاني دی ګیرې ته او د پلاني دی دیندارۍ ته د ځان نه چې راپسې ملا جوړ کړی، او هر شي کې دا حلال دی او دا حرام دی او دا دا دی او دا دا، تاسو پورې خندل. اعلان واوره ګوره ښه إني جزيتهم اليوم بما صبروا، الله ما خو هغوی له بدله ورکړه صبر د لاسه. تاسو مذاقونه کول، خنداګانې مې کولې، ټوغې مې جوړې کړې، هغوی صبر کوو، د الله بندګي کول، الله ما وله بدله ورکړه. یا الله څه دې وله ورکړو؟ واورئ أنهم هم الفائزون، چې یقینا نن ورځ هم هغوی کامیاب شو، الله وله کامیابي ورکړه. بیا به رب العالمین تپوس کوي دې جهنمیانو نه. ما تاسو ته دا خبره د دې ځای نه شروع کړې وه، که تاسو ته یاد دی چې د دنیا د ژوند یو دوکه ده، لږ وخت دی، خو دا لږ وخت مونږ ته ډېر ښکاره شوی دی. الله به ورته څه وایي کم لبثتم فی الارض عدد سنین، هسې څو کاله ژوند هم تېر کړی وایي. دا ژوند اوس تاسو څومره چې د هغې دپاره تاسو د هر څه آخرت هم تباه و برباد کو خپل، دا څو کاله ژوند و آخر. او به وایي لبثنا یوما او بعض یوم، یا الله ورځ وه یا د ورځې بعضې څه وه، نو دا اوس د دغه شپېته اویا کاله ژوند داسې ښکاري وره. ښه تکلیف به پرې ډېر وي، خبرې خو به نه شي کولی، هلته به ووري، نو په منځ کې به څه ووایي فاسأل العادین، یا الله تپوس وکړه د شمار کوونکو نه. لکه موږ نورې خبرې نه شي کولی، الله بس هغوی تپوس وکړه. دا ژوند چې جهنمیان ګوره دا د جهنم کې وایي الله ورځ وه که نیمه ورځ وه، ولې ما ورته د آخرت دا ژوند هغه پرېږدو او دا ژوند غوره کوو چې هغه ورځ دی او نیمه ورځ ده؟ دې هغه همیشه هغه ژوند چې دی هغه خپل خرابوو، د وختي طور ژوند چې دی دا ورمخکې کوو. حدیث کې راځي ډېر ناشنا حدیث ته به سنن ترمذي کې د کعب ابی بن کعب رضی الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم او چې کله به د شپې د درېیمه حصه تېره شوه که نه، درېیمه حصه، نو دا به وي یا ایها الناس خلکو اذکروا الله، الله یاد کوي. ګورې الله یاد کوي جاءت الراجفه تتبعها الرادفه، را روانه ده د قیامت هغه اولنۍ شپېلۍ او بیا پسې د هغه دویمه شپېلۍ، او بیا به ده وي جاء الموت بما فیه، جاء الموت بما فیه، مرګ ګورې را روان دی سره د هغه سختو چې هغه مرګ کې دي، مرګ را روان دی سره ګورې د هغه سختو کوم چې پکې دي، دا مرګ را روان دی په ما او تا به راځي سره د هغه سختو، سره د هغه ځنکدنه. نو یو نوی ژوند د نن نه شروع کوي، د خپل زړونه چې کوم مړه شوي دره ژوندي کوي، الله سره خپله رابطه تازه کوي. او زه به درته د بیان په د اخره کې یو څو اشعار ووایم، ډېر ناشنا اشعار دي او د انسان د زړه ژوندی کوي. شاعر وایي فدع الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب، دع الصبا فلقد عداك زمانه، اما شومتوب نور پرېږده، وخت د باندې تېر شوی دی،
پرېږده دا ماشومتوب دې شروع کړی دا ټوغې کې وخت نه تېر شوی دی وزهد د دې دنیا نه بې رغبته شه فعمرک مر منه الاطیب ستا په ژوند کې چې کومې ښایسته ورځې وي د طاقت او د زور وي خو د ناس هم تېرې شوي دي ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب ځواني خو هسې ملاړه ختمه شوه بیا راځي نه ځواني چې ته بیا راغلی نه ده راغلی که نه وی ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب بوډاوالی را روان دی د بوډاوالي علامات ته ورو ورو ښکاره کېږي نو چېرته دي تښتي څوک تښتېدلی ده اوسه پورې بوډاوالي نه دی تښتېدلی نو تا ته څه وایي څه ناشنا نصیحت یې کړی دع عنك ما كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب پرېږده هغه څه چې د ماشومتوب په زمانه کې دي کړي دي دېس کې د شاعر مراد ګوره هغه ماشومتوب نه دی هغه واړه واړه ماشومانان چې ماشومتوب هغه د بېدینۍ ته وایي چې د ځان نه ماشوم جوړ کړی دی او ته به وایي چې بلکل ده ته پته نشي چې دی د څه دپاره پیدا دی خو د ماشوم دی که نه ځان یې غافله کړی پرېږده هغه څه چې د ماشومتوب او د سادهتوب په زمانه کې دي کړي دي واذکر ذنوبکه دا خپل ګناهونه لږ رعایت کړه وابکیها وجاړه د دې د لاسه یا مذنبو ای ګناهګار واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب رأيتك هذا د مناقشي د حساب کتاب کې د الله سره خبرې اترې رایې دي چې الله به تا سره په خپل حساب کوي فإنه لا بد يحصى ما جنيت ويكتب ته چې ګورې څه کې د هر څه لیکلی کېږي او شمارلی کېږي لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبته وأنت لاهٍ تلعب تا خو ير کړي دغه څه تا چې کوم کړي خو دغه دو ملکینو نه دي هغه دو ملایکو نه کوم یو کرامن کاتبین بل اثبته او خو د هر څه لیکلي دي وانت لاهٍ تلعب او تا لوبې کولې ته په لوبو کې مصروف و یا هو هر څه لیکلي دي شاعر بیا تا ته دا وایي فاعلم والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب او دا شپه او دا ورځ چې تېرېږي دې سره وایي زما او ستا هغه ژوند چې دی هغه کمیږي دا یو یو سا حسابېږي سا چې تا کومه واغسته او پرېږدې ښوده د هر څه حسابېږي او دا د شمار دي یو وخت به راشي ختم بشي نو بیا تا ته څه وایي وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب او دا تا چې ویسه جمع کړي دي که نه دا مال او دا پټی او ځمکه او دا کور هر څه باندې د مرګ په وخت کې واخیستی شي وارثانو ته وپاتې شي ځکه بیا تا ته څه وایي تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب نو تبا دي شي بیا هغه ځای چې د هغې هغه نعمتونه همیشه نه پاتې کېږي مطلب د دنیا یادوي چې په دې دنیا به موږ څه خوشحالي وکړو چې د دې نعمتونه همیشه نه پاتې کېږي ما تاسو ټولو ته دا د زړه د کومې نه نصیحت و د درسونو د دې ابتدا کولو سره یا د سرونو په درسونو په دې سر کې تاسو ته دا یو نصیحت و چې دې سره ستاسو له زړونه کېدای شي الله را ژوندي کړي او زما دا زړه الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې الله ته واپس شو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې خالص توبه وباسو او الله سبحانه وتعالی زموږ د زړونه را ژوندي کړي او انشاءالله د درسونو سلسله به په هغه زوړ ترتیب باندې وي تفسیر درس مشکات درس ریاض الصالحین درس بلوغ المرام درس او سیرت درس او انشاءالله یو نوی درس به پکې شروع کوو د قیامت علامات او یو بل درس تاسو نه هېر دی الاسماء الحسنى د الله ښایسته نومونه بل د نه هېر دی کتاب التوحید
توحید کتاب انشاءالله دا ټول درسونه بیا قسم سلسله واري. الله سبحانه وتعالى دې موږ له توفیق راکړي د دین د زده کولو. هذا والله اعلم.